کچری مونږ سره څوک په انګلیش کې عربي کې اردو کې یا داسې په نورو ژبو کې پیغامونه شریک کړي په موبایل کې او موږ په هغې باندې نه پوهېږو نو موږ به څنګه کوو د دې خپل موبایل په مرستې سره د یو اپلیکیشن په مرستې سره چې په دغه پیغامونو باندې ځان په پښتو کې پوه کړو دغه ټول پیغامونه موږ د دغې نورو ژبو نه راولو پښتو ته یې واړو څنګه به کوو ټوله غوندې طریقه ته ښایم ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ او مخکې د خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ اوس دلته ما سره د سکرین ریکارډینګ ته ګورئ یو وړه او ډېر ته ښکلې اسانه غوندې طریقه ته څخه چې په هغې په مرستې سره به مونږ ډېر په اسانه سره کولی شو چې د هر ملک د هر یو هیواد د هر ژبې پیغام به مونږ ځان سره پښتو کې ګورو او هغې ته به بیا جواب هم ورکولی شو زه به هلته کې راشم ګوګل پلی سټور ته یو داسې ټرانسلیټر هغه وروسته پورې تاسو نه وي لیدلی ډېر څه ښکلی یو ورکوټی ټرانسلیټر زه ته هغه ښیم په ګوګل پلی سټور کې به تاسو سرچ کوئ سویفټ داسې به سرچ کوئ سویفټ ټرانسلیټ دا به تاسو ځان سره دلته کې ډاونلوډ کړئ دا وګورئ ما سره پیله نه ډاونلوډ دی نو ما ته اوپن ښایي دا وګورئ دا به تاسو ځان سره انسټال کړئ اوس به دا استعمالو څنګه دې نه مخکې پیدا څنګه ترلاسه کوو ګورئ دلته کې زه به راشم د کومه ټرانسلیټر چې دی سویفټ ټرانسلیټ په دې به داسې یو کلیک وکړم دا به ځان سره داسې خلاص کړم اوس دا ټرانسلیټر ما ځان سره خلاص کو اوس دلته ما سره ګورئ لږ سیټینګ به کوو ټول برته ښایم را به شم دلته کې دا یو بټن چې موږ ته ښکاري دا به ټول داسې دې کې به داسې دا نشان وکړم بیا به راشم دلته کې د آن دا کومه بټن چې ده دا به کلیک کړم داسې بیا راغې ایکسپټ په کلیک کړم دا به ځان یو پر سیټینګ وکړم بیا دا موږ نه بار بار نه غواړي صرف لومړي ځل دا سیټینګ به کوو بیا به راشم ټرن آن په دې به کلیک وکړم ایکسیسیبیلیټي ته راغلم دې سویفټ ټرانسلیټر په کلیک کړم دې ته به ایکسیس ورکړم ګورئ دا اپشن به داسې آن کړم اوس خلاص به کړم اوس ما سره آن شو ګورئ دلته کې دلته سره راغلم دا وګورئ دا ایکسیس په دې ته ورکړئ ګوره سیټ شه ایکسیس چې دا کله واخلي که نه دا وګورئ کار یې شروع کړو اوس به څه کوم دلته به راشم دا یو سیټینګ به وکړم په مای لینګویج مطلب زما ژبه په دې کې به زه کلیک وکړم دې کې انګلیش دی که نه نو موږ خو پښتو وایو زه به کې ولیکم PASH پښتو دا پښتو به کلیک کړو اوس به څه وکړم دلته مای لینګویج کې پښتو شو اوس به دلته کې آن چې کله ماته څوک پیغامونه راستوي ګوره زه به آن کلیک وکړو داسې آن شو چې کله موږ ته څوک داسې پیغامونه راستوي موږ به هغې نه پوهېږو راځو به او ډایرکټ به د اپلیکیشن به کلیک کوو اوس دلته کې وګورئ په دې سکرین باندې وګورئ ما سره یو بل نشان په دې سکرین باندې راغلی دی وګورئ دا ما سره راغی دې استعمال به څنګه کوو ګورئ را به شم زه اوس واټسپ ته مثال طور رالم دلته اوس ما سره چا پیغامونه شریک کړل دي دا به څنګه پښتو کې ګورم ګورئ دا واټسپ به ځان سره خلاص کړم داسې سیټ شو دا ما سره شو واټسپ خلاص دا پیغامونه دي عربی کې دي انګلیش کې دي اردو کې دي تاسو ته اوس ښایم چې د اپلیکیشن څنګه کار کوي ګورئ د اپلیکیشن د ځین ته وګورئ یو ما سره دلته کې دا اپشن را خلاص شوی دی بره ځای کې وګورئ که به دې کلیک وکړم ټول چیټ په خپله واوړې ټول چیټ پښتو ته واوړېدو که هر ژبه وه بل اپشن ما سره دې ځین کې وګورئ د یو نشان ما سره راغلی دغه اپلیکیشن څخه زه په دې باندې داسې ته به داسې راکاږم داسې ګورئ دا به داسې دې سایډ ته بیا راکړم نو ګورئ د سرچ دا یو نشان غوندې ما سره راغی په دې سکرین باندې دا به زه داسې چورلوم ګورو ګرځوم به چې په کم هم میسج باندې بوزم او داسې ودروم ما ته به د هغې په پښتو کې ترجمه راکړي ګورئ دا مې وګورو دلته مې راوستو پښتو ته یې واړو چې په کم میسج باندې داسې ودروم ګورئ مې راوست په انګلیش مې ودرو ګورئ ته څنګه یاست بیا ګوره برابر عربي شوه عربي پښتو ته واړل اوس دا ګوره اردو دی په دې اردو مې ودروم ګورئ دلته یې ودرو ګورئ ترجمه یې هم راواخېسته دا وګورئ چې په کم میسج ته ودرې لکه تاسو ګورئ اردو کې لیکل دي چې امید کرتا ہوں آپ خیرت سے ہوں گے نو ما په ودرم وګورئ هیله لرم چې ښه به وي هغه ټول میسجان چې کوم وي زموږ په ساده نمبر باندې موږ ته څوک کوي یا په دې واټساپ باندې کوي یا په دوسري نور دا باندې کوي په میل باندې راته کوي او په هغه پیغامونه موږ نه پوهېږو اکثر په دې میل باندې موږ ته په انګلیش کې سره راشي نو موږ به ډایرکټ دا سیټینګ به ځان سره کوو د ایپ ته به راځو او دا سیز به داسې راولو په هغې به چورلو په هغې پیغامونو باندې به داسې ګرځو هغه ټول به دا موږ ته په پښتو کې ښایي نو د دې اپلیکیشن په ښه استعمال باندې مونږ ډېرې فایدې ترلاسه کولی شو نو امید لرم زه هم تاسو داسې ویډیوګانې جوړوم د بس خوښېږي دا ویډیو راسره لایک کوئ او مخکې د خپل ملګرو سره هم داسې ویډیوګانې زما شریک کوئ انشاءالله ملاقات به کېږي په بل ویډیو کې چېرته هم چې الله مو راتل خوشحاله او بد لره د لوی الله په امان